په موټرسایکل باندې ناست او د مټیانو نه مې له زیړ چل نه ډوره چوت کو چې چک مې ته مکمل رل دماغ رګونه کولاو کړ. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن قصه داسې شانته کې شروع کېږي چې په کلي کې په موړو باندې ګرځېدم د پټو غونډې لارې کوڅې پټي موړې مې ستړې کړې. نو د هغې نه پس چې کوم دی د پارټنر مې راووت او ده راته ویل چې راځه یو کار والا رینګ کړی دی چې کار یې وینو. ما ورته ډوله نه ونه کړو، بلکل مې ورته ویل چې بلکل صحیح ده. بس هغه سره ډایرکټ په موټرسایکل باندې راکېناستم او را روان شوم. خو دلته کې په دې خپلو لارو باندې تاوېدو دا زمونږ د کلي علاقې لارې کوڅې دي چې ډېرې زیاتې ښکلې او ډېرې زیاتې مزېدار. ولې چې سپارلې شروع شوې ده. خو په دې ځای کې چې کله موږ ته د مټیانو کار روزګار رایاد شو چې یاره موږ به ځان له مټیان رالو ځکه چې زه وږی شوی هم وم. نو بس په دې ځای کې ملګري ته ور یاد کړه. بس هغه د مټیان دوکان ته ودرېدم چې رسګولې مې ترې راواخېستې چې والله یو چک مې ته وکړو نو بلکل یې داسې کړمه چې بیخي راله دماغ فرش کړ او ډېره زیاته مزه یې راکړله. نو په مټیانو کې چې ستاسو څه فیورټ هغه ما ته په کمنټس کې لازمي ووایي. بیا مې ته یو زیړ چنده کې لډو راچوت کو، خو دا ونه وایي چې په خپله خوړل بلکې بل مرګري له مې هم ورکول. نو هغه هم راته ویل چې بلکل یار دا مټیان خو ډېر زیات مزېدار دي. د هغې نه پسې پکې برفي راکړی و چې برفۍ نه مې چک و نو والله چې غوږونه مې ورسره کولا شول، ډېر زیات خوند یې کو. خو تر دې چې مټیانو خوراک زمونږ ختم شو، دلته کې د کار ځای ته رانږدې شو. تاسو لیدی شئ دا سیندري چې ډېر زیات مزېدار او ډېر زیات ښکلی ځای دی دا. خو دلته پکې ټکټر راغلی، په ټکټر هم ورټیک وکړو. د مخامخ چې کوم پول دی نو ډېر زیات مزېدار ښکاري. تر دې چې موږ د کار ځای ته راوځو ورم مالک ته وډبه موږ ورته ویل ور کولاو که د قوم زړور زلمي راغلي دي. دلته چې رادنو ته مالک زوی راووت او مالک زوی راته ویل چې یاره زمونږ دا کار مخکې شوی دی، دا په دوباره پالش کول غواړي. موږ ورته بلکل بېغمه شه. نو بس دغه کار هم چې ولیدو نو په لاره باندې را روان وو، یو بل کس راته رینګ وکړو ویل یاره تاسو زما کار وینئ راشئ. ما یو رګړی والا کړی دی، خو ویل چې صحیح کړی دی که خراب یې کړی دی. موږ ورته ویل ټینشن ماله، بس موږ په لاره باندې در روان یو. ویل د بدرګي لالي کلي طرف ته راشئ. موږ ورته ویل بلکل بېغمه شه. بس هغه راته ویل تاسو راځئ او زه به هم دلته کې انتظار کوم. تر دې چې موږ کله د هغه چوکونو نه راواوښتو او ډایرکټ دلته کې راورسېدو نو تاسو لیدلی شئ چې ماشاءالله بیا واپس هغه زړې لارې ته راللو. خو دته ما ویل څنګه چل دی د بدرګۍ را بازار را رسي که نه. هغه ماته ویل لړه دې مچ و په دې بله لار مې راتاو کړې. دا د بدرګۍ د بازار نه چې کله موږ راواوښتو هغه کار ځای ته رانږدې شولو نو تاسو اوس لیدلی شئ چې زه بلکل هغه کار ته راورسېدم کوم کې چې یو بل کس رګړۍ شروع کړی چې یو پټرول پمپ دی او شاید یې پکې حجره جوړه کړې ده چې ډېر زیات ښکلې او ډېره زیاته مزېداره ښکاري. خو مخامخ پکې مو چې کوم د رګړۍ ماشین ولاړ دی نو هغه وړوکي جنریټر والا دی. نو چې دلته موږ وکتل نو 3D ډیزاین په ماربلو کې کړی، حجرې هم ډېره ښکلې وه. خو ماربلو چې کوم 3D ډیزاین دی نو چې موږ څنګه پالش کوو نو هغه شان پالش یې وله نه وکړي. خو بیا هم ورته موږ ویل چې یاره بلکل ښکلی دی، هېڅ ټینشن ماله، بس کار یې درله صحیح کړی دی. بس د هغې نه پس موږ واپس خپل کلي ته را روان شولو. بس مالک ویل چې صحیح ده. بس دلته کې چې موږ راورسو نو ګډو راته لار بلاک کړی و چې ماشاءالله ډېره ښکلې دي او ګډې زما ډېرې زیاتې خوښې هم دي. تر دې چې موږ خپل کلي ته رانږدې شولو تاسو لیدلی شئ چې دا زموږ کلی. دلته به زه خپل ولاګس ختم کوم. ملاویږو را روان بلاس کې. الله حافظ.